او زړونه مو یو دي قسمتونه موجوده سايله زړونه مو یو دي قسمتونه موجوده سايله په دې خبره خو ارمان زما ارمان لورځي تاو دی نظر له دومره مور کوا پام هسې نه چې د باڼو وسوځي چې ستا په بېرحمه زړه کې ځای نه شمه زما په خپله به ځان زړه وسوځي بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله جان مینوالو ته دا خبره په ډاګه وي چې دا پروګرام به د نورو پروګرامونو د فارمیټ نه لږ جدا وي مختلف به وي د هغې وجه دا ده چې په هغې کې نورې شاعران غزلې یا نورې څه ټپهیزي کوي دا پروګرام به د هغې نه لږ مختلف وي هغه وجه داره یو څو ورځې مخکې یو هفته مخکې غالبا ما په پوسټونو کې وکتله چې ډاکټر سجاد ژوندون عطا الله جان ایډوکیټ او همدرد یوسفزی دغه رنګ نور شاعرانو پوسټ کړی چې په کار ده چې کوم زمونږ ښاغلي دي اتلان دي هغه په ژوندانه ونازو نو د مړینې نه به دا بهتره نو هغې دا یو ټرین شروع کړی فیسبوک د لارې نو ما دې ته دا ریکویسټ وکړو دا درخواست مې وکړو چې که چېرې دا مونږ دغه شان یو ویډیو وکړو او په 20 جون به دغه د سار نه والا تر د ماښامه پورې دغه ټرین یا سلسله به چلیږي حالاتور به داسې کېږي نو مونږ هم دغه خپلې برخې دغه کم کار چې دی دا کول غواړو فرض یې ګڼو په ځان باندې چې د دغې ډولۍ کې مونږ هم خپله حصه واچو نو هغې دغه یو د هغوی دا خواهش و چې رحمت شاه ساحل چې کوم زموږ نیکه دی چې هغه په دې ژوندانه ونازو نو مونږ وایو چې ولې نه په دغه کې مونږ خپله حصه واچو نو هغه ټرین چې شروع شوی نو زموږ سره هم ملګري راغلي هغوی به هم وخت په وخت خبرې کوي خو دغه لومبي برخه کې زه ما خپل ځان شامل کو هغه باندې خبرې کول هغه خو زموږ غوندې رادنا طالب علم کار نه دی مونږ خو لا اوس خړپوسې کوو لګیا یو کوشش کوو په کوشش کې روان یو هغې د هغې ګڼ اړخونه دي که هغه چېرې په غزل مونږ خبره کوو که په نظم کوو که په نثر کوو ډېر کار یې کړی دی او لګیا دی لا کوي الله دې راته ژوندی لري خو دونه دا چې د نوالزلو په دغې حصه کې د هغوی سره د خپل غږ بدرګه کوو او موږ صرف د هغوی په سر موږ خبرې نشو کوي هغوی ډېر زیات کار کړی دی البته موږ یو کوشش کړی موږ وایو چې د هغې یو غزل به وړاندې کړو او یو وړه غوندې ویډیو به وکړو چې دومره ده چې د هغوی په دې لړۍ کې موږ هم ځان شامل کړو نو زه به د هغې یو غزل تاسو ته ډالۍ کړم په ډېره مینه چې شاید چې ستاسو خوښ شي لومبی شعر دی د غزل چې دا د زړونو پیژندل به کوم انسان له ورځي چې دا د زړونو پیژندل به کوم انسان له ورځي شوګیره ما وکړه خوب زما جانان له ورځي او ګلستان به د دې سترګو لیدو له راځي ګلستان به د دې سترګو لیدو له راځي هغه به لا ښکلې به ولې ګلستان له ورځي ګلستان به د دې سترګو لیدو له راځي هغه به لا ښکلې به ولې ګلستان له ورځي او سپوږمۍ مې زړه کې یاره ستا یادونه ولړزول سپوږمۍ مې زړه کې یاره ستا یادونه ولړزول زړه مې راډک شو ځکه اوښکې مې ګریوان له ورځي او د زړه تیارو له تر د سترګو رڼاګانې غواړم د زړه تیارو له د سترګو رڼاګانې غواړم جانان مې لوبله د سترګو چراغان له ورځي او هغه ډولۍ چې د ارمان په دغه لار تېرېږي هغه ډولۍ چې د ارمان په دغه لار تېرېږي اسمان به ځمکې لکه ځمکه به اسمان له ورځي او زړونه مو یو دي قسمتونه موجوده سايله زړونه مو یو دي قسمتونه موجوده سايله په دې خبره خو ارمان زما ارمان له ورځي دغه یو غزلو د هغوی ما ستاسو سره شریک کو شاید چې زما نه پکې غلطۍ شوي په ویلو کې هم خو به هغې لپاره بهانه غواړم خو دغه زموږ یو ارمان او زموږ یو کوشش او په آخري کې به زه تاسو ته خپل غزل ډالۍ کړم د دغې پروګرام به په دغې باندې اختتام وکړو د غزل مطلب عرض ده چې په دې سړي مې زړه خوږېږي انسان نه ما په دې سړي مې زړه خوږېږي انسان نه ما خو دې ځان څرګندوي چې حیوان نه ما او په ځمکه اوسه د ځمکې زنده سر پاتې په ځمکه اوسه د ځمکې زنده سر پاتې په تا لعنت شه خپله وایي اسمان نه ما او لږه د بل خبره واوره بده وي که ښه وي لږه د بل خبره واوره بده وي که ښه وي ستا خبرې خپله وایي زه قلقلا خان نه ما او مړه مه وایه هر چاته د ادبار او د ادبار خبرې
مړه مه وایه هر چاته د ادبار او د ادبار خبرې زما تش واوره زه ګوره شیطان نه یم او کله کله سړی ګوته په خوله حق حیران پاتې شي کله کله سړی ګوته په خوله حق حیران پاتې شي زه هم دوکه شم ولې زه انسان نه یم او زه به جنت ته نه ځم د هرې لارې به پاتې یم زه به جنت ته نه ځم د هرې لارې به پاتې یم چې په ټول انسانیت مهربان نه یم او د یار او د رقیب په خبره کې خاکساره د یار او د رقیب په خبره کې خاکساره زه هېڅکله پاتې حق حیران نه یم ډېره مننه